قرآن کریم د الله د طرفه دی. تاسو یې څنګه ثابتولی شئ؟ زمونږ کائنات څنګه رامنځته شو؟ شخصي پوهان مونږ ته وایي چې په پیل کې زمونږ کائنات یو نبیولا بخار یا ګرد په شکل کې وو، بیا یو ثانوي جدایي راغله، بیا لویه دماکه وشوله چې بیګ بینګ ورته وایي، چې د هغې نه کهکشاونه، ستوري او لمر پیدا شو، او د ځمکې سیاره چې مونږ پکې اوسېږو. مونږ کله پرې پوه شو؟ 15 یا 40 کاله مخکې. اوس دا خبره 1400 کاله مخکې په قرآن کې په سورة الانبیا 20 نمبر سورت 10 نمبر آیت کې ذکر شوی دی. آیا کافران نه ویني چې اسمانونه او ځمکې یو ځای سره وو، بیا مونږ هغه له یو بل څخه جدا کړل؟ ځینې به وایي شاید دا یو تصادفي خبره وي. د ځمکې شکل څنګه دی؟ قرآن 1400 کاله د مخکې نه په سورة نازعات 9 نمبر سورت 10 نمبر آیت کې ذکر کړی دی. د سپوږمۍ رڼا خپله ده که د بل ځای نه منعکس شوې ده. قرآن په سورة الفرقان 15 نمبر سورت 61 نمبر آیت کې ذکر کوي چې د سپوږمۍ رڼا پوره شوې مستعار رڼا ده. زما پوښتنه دا ده، قرآن کریم د الله د طرفه دی. تاسو یې څنګه ثابتولی شئ؟ ورور پوښتنه وکړه چې څنګه ثابتولی شي چې دا عظیم قرآن د الله تعالی د طرفه دی. ورور ما یو لیکچر ورکړی دی، آیا قرآن د خدای کلام دی؟ چې نږدې 2 ساعته لیکچر دی او 1.5 یا 2 ساعته د پوښتنو او جوابونو برخه ده. موږ دلته د هغې د تکرار نیت نه لرو، خو زه به دلته د یو همکار ته ووایم چې آیا قرآن د خدای کلام دی، دغه DVD ته درکړي، ځکه که زه غواړم چې په لنډه توګه تاسو ته جواب درکړم، لږ تر لږه 15 یا 20 دقیقې نیسي. داسې نه ده چې زه د جواب نه تښتم. سمه ده، لږ تر لږه په 100 دقیقو کې به زه کوشش وکړم. وخت کم دی، یوازې همدا ستونزه ده. فرض کړه او زه دا پوښتنه له یو ملحد او حتی له هغه چا نه کوم چې په قرآن باور نه لري، چې فرض کړه تا ته یو شی درکړل شو چې په نړۍ کې تر دې نه مخکې هیڅ چاته نه دی ښودل شوی، او ستا مخې ته راوړل شي او دا پوښتنه درنه وشي چې لومړی کس به څوک وي چې تا ته د دې شي د جوړښت او د طریقې په اړه ووایي چې په نړۍ کې بل هیڅ چا هغه څیز نه وي لیدلی. لکه څنګه چې زه پوښتنه کوم، فرض کړه چې یو شی ستاسو مخې ته راوړل شو، دا یو داسې اوزار دي چې په نړۍ کې بل هیڅ چا نه دي لیدلي، او که زه له تاسو نه پوښتنه وکړم چې لومړی کس به څوک وي چې د دې نوي څیز د کار طریقه تاته ووایي، خالق، جوړونکی، ډېر ښه. ځینې به وایي جوړونکی، ځینې به وایي تولید کوونکی، ځینې به وایي منځته راوړونکی، ځینې به وایي اختراع کوونکی. هر هغه څه چې ستاسو په ذهن کې وي. اوس خپله بله پوښتنه ځان نه وکړئ چې زموږ کائنات څنګه منځته راغلل. بشري پوهه موږ ته وایي چې لومړی زموږ کائنات یو لومړنی نبیولا ګرد یا غبار و، بیا یو ثانوي جداوالی وشو، بیا لوی انفجار وشو، دماکه وشوله چې کهکشاونه ترې پیدا شو، ستوري، لمر، ځمکې، سیارې، او موږ پکې ژوند کوو. دغه دی. تاسو کله به دې پوهه شوئ؟ هغه به درته وایي چې موږ نږدې 15 کاله مخکې پوهه شو. اوس دا خبره 1400 کاله مخکې په قرآن کې ذکر شوې ده په سورة الانبیا 20 نمبر سورت 10 نمبر آیت کې. دا لوی انفجار یعنی بیګ بینګ چې موږ یې په اړه خبره کوو په قرآن کې 1400 کاله مخکې په خلاصه توګه بیان شوي دي. ځینې به وایي شاید دا تصادف وي، کومه ستونزه نشته، بحث پرې نه کوو. زه بله پوښتنه کوم، د ځمکې شکل څنګه دی؟ هغه کس به ماته وایي د ځمکې شکل ګرد دی، کروي دی. کله چې زه پوښتنه کوم تاسو کله پرې پوه شوئ؟ هغه به وایي چې نږدې 100 کاله یا 200 کاله مخکې. پخوا موږ فکر کوو چې ځمکه هواره ده. دا په 1578 کال و چې سر فرانسیس ډریک د ځمکې شاوخوا چې کله سفر وکړ او ثابت یې کړه چې ځمکه کروي ده. قرآن 1400 کاله مخکې دا ذکر کړی دی په سورة النازعات 9 نمبر سورت 10 نمبر آیت کې. او له هغه وروستو موږ ځمکه د هګۍ په څیر کړه، او نن موږ پوهیږو چې نړۍ د بال په څیر باندې یو توپ په څیر باندې په پوره طریقې سره ګرده نه ده. دا په شکل کې جیوسفریکل بیزویده ورته ده. دا له قطبونو څخه لږ هواره ده او منځ کې راوتلې ده، او په عربي کې دحاها لفظ دا شترمرغ هګۍ ته اشاره کوي. او که تاسو یې وڅېړئ د شترمرغ هګۍ شکل هم همداسې بیزوي ډول دی. چا به 1400 کاله مخکې په قرآن کې دا ذکر کړی وي چې ځمکې بیزوي شکل لري. څوک به یې وایي سمه ده، شاید محمد صلی الله علیه